او هیئت اجتماعی سره هم دعا کولای شي. هیئت اجتماعی سره څه معنا؟ یعنی چې یو دعا کوي هغه نور آمین آمین پروايي. دا هیئت اجتماعی سره دعا ده. ته هم کولای شي. آمین څه معنا؟ آمین دا معنا چې یا الله ته زموږ دعا قبول کړه. استجب دعاءنا، تزمر دعا قبولک. آیا څوک دعا وکي نور امین امین پروايي لکه د مرشد المنظور است دعا وکړو یا بل وخت کو. دا دعا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابت ده. یعنی پیغمبر علیه السلام عام تشریعي حکم امت ته کړی دی چې تاسو دغه رقم دعا قبل کولای شئ. چې تاسو په هیئت اجتماعي سره دعا کولای شئ، بلکې دا اجتماعي دعا د دې د قبول امید ډیر دی تر انفرادي دعا. پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم داسې فرمایلی: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله. وای د خلکو یو ټولګي به سره را ټول نسی چې یو څوک دعا کوي او نور آمین ور باندې وایي الا اجابهم الله، مگر الله عز وجل به دعا قبول کړي. دا حدیث شریف چیرې دی؟ المستدرک دریم جلد 343 صفحه، کنز العمال بل د حدیث کتاب دی، اول جلد 179 صفحه، مجمع الزوائد لسم جلد 194 صفحه. علامه بن نوری رحمه الله دغه حدیث شریف تر راوړلو وروسته داسې لیکلی دی: وهو دليل الدعاء بهيئة الاجتماعية ومذنة قبولها أكثر من دعاء الوحدان. وإذا حديث شريف دا بهيئة اجتماعي سره د دعا دلیل دی، او بهيئة اجتماعي سره د دعا د قبلېدلو ګمان دا ډیر دی تر انفرادي دعا.